د ترانسپورت وزارت سرپرست لغمان ته د خپل سفر پر مهال په دې ولایت کې د ترانسپورت ادارې ته د 10 قراردادي مامورینو عاجل منظوري سربیره د 2 ملي بسونو او د نور ټولو امکاناتو ژر پوره کېدو ژمنه وکړه. په یاد غونډه کې چې نن یکشنبه د زمري په 14مه نیټه ترسره شوه پر مهال لغمان والی رحمت الله یارمل سربیره د ترانسپورت وزارت سرپرست وزیر حسن مبارک عزیزی د ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیمزی د دې شورا غړو د بیلابیلو ادارو مسؤلینو د مرکز مهترلام په ګډون د یو شمېر ولسوالیو قومي مشرانو دینی عالمانو مدني فعالانو میرمنو ځوانانو او یو شمېر نورو ګډون کړی و. لومړی د لغمان والی رحمت الله یارمل راغلو ملمنو ته د خیرغلاس ترڅنګ د ترانسپورت سرپرست وزیر حسن مبارک عزیزی څخه مننه وکړه چې دی ولایت ته کاری سفر وکړ. هغه وویل د لغمان ولایت ټول ولسونه په هیواد مین دي او تل د خپل حکومت او ولایتي ادارې ملاتړ کړي. ښاغلي یارمل په لغمان کې د ترانسپورت امریت لپاره د ودانۍ جوړولو او د یاد امریت د ارتقا ترڅنګ د دې ولایت یو شمېر نور وړاندیزونه او غوښتنې وکړي. داسې بهتره پوهیږي چې لغمان ولایت د 3مې درجې څخه 2مې درجې ته راغلی دي، مګر متاسفانه زموږ تشکیلات لا هغه د 3مې درجې دي. بالخصوص د ترانسپورت کې تر اوسه پورې هغه په مدیریت کې کار لرو، تشکیل مو زیات کم دی او مسایل مو بیخي زیات دي. یوه عمده ستونزه به دا یا یوه عمده غوښتنه به دا وي چې زموږ تشکیل کې لږ همکاري را سره وکړي. اول د همدغه د ترانسپورت مدیریت په ریاست راته تبدیل کړي او بیا په کابینه کې د نورو وزیر صاحبانو هم دغه توجه راواړوي لغمان ته چې دغه لغمان 2مې درجې ته رئیس جمهور په حکم ارتقا کړې ده تر څو زموږ نظامي او ملکي تشکیلات د 3مې درجې څخه 2مې درجې ته انتقال شي. بیا هم ښه راغلاست درته وایم. ځانګړې مننه کوم د معیوبینو ورونو څخه چې په ډېر تکلیف راغلي دي. کور مو ودان، خدای مو عزتمن لره، خدای مو ژوندي لره. ورپسې د ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیمزی د دې شورا غړي راضیه نیازی او قومي مشر محمد آصف هوتک د ترانسپورت وزارت سرپرست وزیر ته د ښه راغلاست ترڅنګ له نوموړي مننه وکړه چې لغمان ته سفر کړی. دوی ټولو په لغمان کې د ترانسپورت امریت لپاره ودانۍ یا د امریت ته د ارتقا ورکولو، لغمان ته د ملي بسونو زیاتول، سرخکانو کې د ترمینل جوړول او په ګڼو نورو برخو کې خپلې غوښتنې د ترانسپورت وزارت له سرپرست وزیر سره شریکې کړې. جناب وزیر صاحب 2 کاله مخکې استاد یو موین صاحب نو رانه غلط څه هغه راغلی و او موږ سره د تعمیر د جوړونې تاده او ډبره کې مګر هم تعمیر تر ننه پورې نه 2یم یا 3یم کال د درک نه لري. د ترانسپورت اداره تعمیر بیخي نه لري، ځای نه لري، په یو ځای یو اتاق کې هلته اوسېږي. دویمه غوښتنه هم دا ده چې مخکې والي صاحب هم یاده کړله او زموږ غوښتنه هم دا ده دا یو مدیریت ده او لغمان یو مستقل ولایت ده، دا باید په ریاست راته بدل کړي ځکه چې درجه 2 ولایت خو نو باید ریاست شي. بله غوښتنه هم جناب وزیر صاحب دا ده موږ د ملي بس په بخش کې بیخي هېڅ امکانات نه لرو، ملي بس نه لرو او دې ولایت ته هېڅ توجه تر اوسه پورې نه ده شوې. په دا دومره وخت کې نه ده شوې نو که دغه ملي بسونه زموږ د ولس په واک کې ورکول سي ساحه لرو خو چا ورکړي نه دي. مرکز کې ترمینل د اډي یا د هغه ترانسپورت دلته لرو خو په سرخکانو کې نه لرو. که په سرخکانو کې جوړ سي یو شاره د عمومي د هغې نه به ښه استفاده وشي. دغه 4-5 غوښتنې موږ درلودلې او دا انشاءالله ستاسې په وجود کې حل کېدی شي او د دې همکاري درنه غواړو. په ورته مهال د ترانسپورت وزارت سرپرست وزیر حسن مبارک عزیزی وویل خوښ دی چې نن یې لغمان ولایت ته سفر کړی. هغه وویل د لغمان ولسونه ویاړلي او پتمن خلک دي او زه ترې مننه کوم چې د دې ولایت د آبادۍ او پرمختګ لپاره کار کوي. نوموړي وویل سر له نن څخه د لغمان ولایت د ترانسپورت امریت لپاره په ټولو برخو کې د 2مه درجه ولایت امتیازات منظور دي او زیاته کړه چې په نږدې ورځو کې به دې ولایت کې 10 تنه قراردادي کارکوونکي یا د امریت ته استخدام کړي او 2 نوي ملي بسونه به د دوی په واک کې هم ورکړي. تر ټولو اساسي غوښتنه یې دا وه چې ولایت مو ارتقا کړې ده، تشکیلات مو په ځای پاک دي. له دا نن ستاسې د تشکیلاتو د ارتقا منظوره تر هغه پورې چې رسمي تشکیلاتو استخدام روان وي د 10 نفرو د په قراردادي ډول باندې والي صاحب که سبا پیشنهاد کې محمد صاحب هم را سره ده سبا یې ورته استخدام کوي. 10 نفره به سبا تاسو ته استخدام شي.
د سرخکانو منطقه د لغمان تر ټولو ستراتیژیکه منطقه ده. مخکې اشاره ورته وسوه، رئیس صاحب د شورای ولایتي وویل چې دلته تنظیم د شهري او تنظیم ترانسپورت امکانات هم نشته، تجهیزات هم نشته او تر اوسه پورې په دې باندې فکر نه شوی. مومند صاحب نوټ کوي چې د سرخکانو دپاره ځانګړې طرحې ماته راکړي او عملي کار باید پیل شي. همدا ډول د ملي بس په اړه باندې ما اورېدلي وو چې په ملي بس په لغمان کې ښه ده بد نه ده، ولې اوس مې واورېدل چې نه، په ملي بس په برخه کې مې هېڅ کار نه ده شوی. 2 دانې ملي بسونه همدا نن تاسو ته منظور دي، دا به تاسو ته درکوو. او د لغمان د ملي بس ټول تشکیلات باید وکتل سي د ترانسپورت مسؤل په لغمان کې، دا باید ټول مشخص وړاندیزونه ماته راوړي. څه کمبوتات لري، شی غواړئ، څه شي ته ضرورت شته. د لغمان پیشنهاد ته منفي جواب په ما په وزارت کې نه ویل کېږي. دا لنګوټه چې نن تاسو را په سر کړه دا زما دپاره یو ډېر لوی مسؤلیت دی. خدای دې وکړي چې دغه مسؤلیت ته په صحیح توګه باندې رسیدګي وکړم. والي صاحب مخکې یو اشاره وکړه چې نه یوازې دا چې د ترانسپورت مسایل دي، والي صاحب د نورو مسایلو باندې هم له ما سره خبرې وکړي. د قرغیو ولسوالۍ پتمن مشر هم دا خبره یاده کړه. په نورو سکتورونو کې هم انشاءالله ستاسې پیغام رسوم، په هماغه ډول یې رسوم لکه تاسې په خپله باندې موجود یاست. هر وزارت او په هر سکتور کې چې تاسو کومه ستونزه درلوده، والي صاحب ما سره په دې باندې خبرې کړې دي. زه به مسؤل وزیر او حتی که ضرورت پیدا سو په شورای عالی اقتصادي او یا په کابینه کې به په دې باندې زه بحث کوم او رئیس جمهور ته به دا ستاسو پیغام وړاندې کوم. هغه وویل د یاد امریت د ودانۍ او په سرخکانو کې د ترمینل جوړولو لپاره هم په یو پلان کار کوي ترڅو راتلونکي کې عملی چارې پیل کړي. عزیزي لغمان ولسونو ته ډاډ ورکړ چې په مرکز کابل کې به هم د دې ولایت اوسیدونکو ته د کار زمینه برابر کړي. نوموړي د لغمان ولسونو سره ژمنه وکړه چې ټول ستونزې به په مرکزی حکومت کې د اړوند وزارتونو سره د حل په موخه کټ مټ چې دوی یادونه وکړه شریکي کړي. د غونډې په پای کې د لغمان والی رحمت الله یارمل او یو شمېر قومي مشرانو له لوري د ترانسپورت سرپرست وزیر حسن مبارک عزیزي ته د اعزاز پړګي ورپسره او چمتو کړي ډالۍ ورکړل شوې. رفیع الله سلیمانزی، هیرو ټي وي، لغمان، مهترلام.